او الله چې چا سره محبت کوي امتحانونه پرې راولي الله چې چا سره محبت کوي امتحانونه پرې راولي دې خبرې ته ما اشاره کړې بیا ورته صرف اشاره کوم بیا د تفصیل کړم زموږ د عوام وایي چې د فلاني به ګوره څه ګناه کړي چې الله راګیر کړی د عوامو دا سوچ دی چې نه سخته په هغه چا راځي چې هغه سي هغه بېدینه وي که دیندار وي د سره به ډېر څه او ځکه د مکې مشرکانو هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وي که ته یقیني پیغمبر یې نو ستا دې بنګلې دی ستا دې کورونه دی ستا دې دا وي ستا دې دا وي او دا وي او دا وي ایله بیله دا فقیر سړی دا غریب سړی الله پیغمبر کو د هغوی هم دا ذهن و چې کوم سړی الله ته نږدې د ده سره ډېر سي د هغوی هم دا ذهن او دا نن سبا هم د دې بعضو عوامو ذهن دی چې سړی څومره دیندار نو دومره به دی په نعمتونو کې ډوب پروت وي دی به مالدار وي د ده به صحت روغ وي د به بچي ډېر وي د به هر څه ډېر وي نه دا غلط سوچ دی ان الله اذا حب قوما ابتلاهم الله امتحان راولي بدايه ده بله مسأله امتحان یوازې دا نه دی چې الله په سړي داسې سخت راولي دی به غریب او فقیر وي لکه اوس یو کس ماته دا هم ویلی شي چې ولې په دې دیندارو کې مالداران نشته شته که نشته امتحان یوازې ګورې غریبۍ ته نه وایي دا بله غلط فهمي ده اکثرو خلکو ذهن کې دا چې امتحان ورته ته ووایي او سخت او مصیبت وایي دی به غریب کېږي دا مالداري امتحان دی الله چې چاله مال ورکړي که نه دا هم امتحان دی ګوري چې دی اوس څه کوي او چې الله یې ترې والي هم ګوري چې دی اوس څه کوي او دې ځای کې د زړه د کومې نه یوه فایده ته ذکر کړم بعضو علماو دا خبره پخوانو علماو دا خبره لیکلې د کتابونو کې ډېره قیمتي خبره ډېره قیمتي چې نن د درس نه تاسو صرف دا خبره مو ویسئلو یاره چې د دنیا نه نعمت صافي دی او نه سخته صافي ده صافي څه ته وایي صفا سوتره همیشه د دنیا نعمتونه خالص نه دي یې څه مطلب ده خالص نه دي دایمي نه دي او څه نه څه پکې کمیش دي لکه یو سړی سم مالدار دی بیمار شو څه مو خیال دی یعنی مال شتي خو دې کې مسله یې ګډوډه شوه یو سړي د الله سم بچي ورکړي دي خو هغه یو بیمار دی معذوره دی یا بېدینه یې مور پلار یې ټول خلک یې په سر راغستي اوس نعمت شتي خو دې کې مزه خوند ورک شو داسې بې ځه ولې د دې لپاره څوک جواب راکړي دنیا نعمت ولې خالص نه ښکلی کوشش دی د جواب چې د جنت نعمتونه دي خالص دي همیشه دي د دنیا د خو داسې نشي کېدی خو یو اهمه نقطه ښکلې خبره دنیا کې زړه ونه لګي ګوره جواب د دې دا دی الله ولې خالص نعمت په دنیا کې سړي له نه ورکوي چې د انسان کې غرور پیدا نه شي دی بیا متکبر کېږي صحت یې روغ دی او سم روغ دی او نه دړ او نه تکلیف دی په غرور کې راشي نو ځکه د دنیا په نعمتونو کې څه نه څه کمیږي ها او دقه شان د دنیا سخت هم خالصې نه وي دې څه مطلب ده خالص صحیح ده دا خبره خو د دې څه مطلب دی چې د دنیا سخته خالصه نه وي ټول عمر به سخته نه وي نو خوشحاله شه د دواړه خبرې ډېرې اهمې دي که نعمت در سره دی تکبر کې را نه شي ګوره دا نعمت خالص نه دی او که سخت د باندې ده نو دا سخت هم خالصه نه دی چې همیشه به وي ها دا سخته ولې خالصه نه ده د دې نه خو موږ خبرې شو چې نعمت ولې خالص نه دی چې ناامیده نه شي
چې د انسان نه امید نشي همیشه به دا سختي نه ګوري په خپل رب ښه مضبوط یقین ساته که څوک غریب ده همیشه غریبي نه ده که څوک بیمار ده همیشه بیماري نه ده که څوک په تکلیف کې همیشه تکلیف نه دی ها خو د ژوند سره تړلی شوي خبرې دي د یو څو خبرې ګوره ژوند سره تړلی شوي دي د چا سره میلاوېده او بیلتون دا دواړه خبرې په ژوند کې لازم راځي میلاوېده او بیلتون بیا په دوه قسمه یو موقت وختي طور او یو آخرت ته بس لاړ شي ده دا به لازم په ژوند کې راځي یو سړی تا سره اوسېږي ستا پلار دی ستا مور ده ښځه دي دا بچي دي ته به ډېر مین یې او هغوی به تا ډېر مین دي یاده که دا خبره همیشه دپاره به دوی تا سره نه او نه به ته دوی سره همیشه ملګری دی ډېر ښایسته ملګری ډېر خوږ ملګری همیشه به تا سره نه زمونږ ډېر خواږه خواږه ملګري رشتهدار خو پرېږده خواږه خواږه رشتهدار جدا شوي خو ښایسته ښایسته ملګري مؤمنان په دې درسونو کې به کېناستو نشته بعض د آخرت پسې پروتي او بعض په دې دنیا کې زموږ نه جدا شوي همیشه دپاره به یو ځای پاتې کېده نه وي دویم لازم په دې دنیا کې دا دوه خبرې نورې دي بیماري او رخصت کله به بیمار او کله به روغ او دریمه خبره لازم به په دنیا کې کله خوشحالي او کله به او که څوک وایي چې زه دنیا بغیر د غم نه غواړم بغیر د بیلتون نه غواړم او بغیر د بیمارۍ نه غواړم دا لیونی دی دا سړی څه دی لیونی که روغ دی لیونی دې سره به ځان عادت کړې په دنیا کې به دا سختي راځي فمن رضي فله الرضا اوس دې ته د زړه غوږونه کوله وکړه الله وایي زه خو به امتحانونه راولم او چې چا سره مې محبت وي په هغوی راولم بیا ډېر که څوک په دې کې زما نه راضي وو په دې سختو کې فله الرضا زه ترې راضي کېږم ومن سخط فله السخط او که څوک ناراضه شو او غصه شو په دې سختو امتحانونو کې الله وایي زه ترې ناراضه یم دا یې نیمګړې وړې خبرې شروع کړي والعیاذ بالله دا بس دومره د جهالت خبرې راولي د غریبۍ دې مخ ورک شي او مسافري داسې کمو قسمت داسې کمو په قسمت کې دا وکم یاده کوي من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط څوک چې په امتحانونو کې د الله نه راضي دی الله ترې راضي دی څوک چې ناراضه دی الله ترې ناراضه ځکه د عرب خصوصا د دې ملک د عرب دوی په دې مسله ډېر ښه پوهېږي چې کله مړی ښخوي نو مړی به قبر ته کوزي او الحمدلله الحمدلله به وهار نو زمونږ د اباد جاهلان وایي سب وفا